خانجي مخکې چې څه شوي دي هغه شوي دي. ما تا ته د خپل ګور او د خپل زوی خون بخلی دی. اوس د خدای لپاره خانجي تا چې زموږ نه کوم جایداد نیولی د دې یتیمانانو خاطر وکړه او هغه موږ ته واپس کړه خانجي. زه ستا سوال کوم، زه ستا منت کوم خانجي موږ ته واپس کړه او په دې یتیمانانو رحم وکړه خانجي. اے بوډا ولې ما چاته خیرات کړلی چې ته به راځې او زما په خپو کې به کښېنې او د خپل جایداد خیرات به غواړې. دا هېڅ چرې نشي کېدی، هېڅ چرې. خانجي د خدای لپاره په ما بوډا باندې او په دې ماشومانانو رحم وکړه. ما خو تا د خپل زوی او د خپل نګور اخونو موابګو ته نور زموږ نه څه غواړې خانجي؟ زموږ جایداد موږ ته واپس کړه کنه. بوډا داسې راته ښکاري چې ستا په کور کې به پتا پسې څوک د جړا پاتې نه شي که دوباره زما حجرې ته رالې. خیر به دې په دې کې چې پایه عزت کې زما د حجرې نه وځې. بچیا په وخت د فرعون نه د خیر تمه نه دي کول پکار. الله پاک دې په دو پسې د وخت مصارف لګي بچیا. زه چې زوته بچیا. بوډا که چېرې د حجرې نه تلی نه وی نو دو او دو دونې چار. السلام علیکم وکیل صاحب. وعلیکم سلام لالا. وکیل صاحب تاسو به زه نه ولاړ زموږ له ایسته خدمت یې ویلی شي. لالا سي په دې لاره باندې تېرېدمه دا ګلالي ماشومان مې ولیدو. څومره ښایسته ماشومان دي خو غربت څومره سیوا شوی دی چې دوی په مزدورۍ کولو باندې مجبوره کړي دي. وکیل صاحب ستاسو خبره په خپل ځای صحیح ده چې غربت زیات شوی دی خو د دې ماشومانو خبره د غربت نه ده. لالا دا تاسو څه خبره کوئ؟ د دوی خبره د غربت نه ده نو څه خبره ده بیا؟ وکیل صاحب خبره دا ده چې د دوی په کور کې مور او پلار ډېره ښکلې زندګي تېروله خو یو ظالم راپاڅېده او د دوی وړوکی شان پټی و په هغې قبضه واچوله. د دې ماشومانو پلار ورته خپل لږ شان پټی و هغه ورته نه پرېښو او په تیاره کې هغه ظالمان لاړه او د ده مور او پلار یې مړه کړه دواړه. وکیل صاحب د هغو د من نه بعد د دې ماشومانو په کور کې نیکه پاتې شو. د دې ماشومانو نیکه د هغه ظالم د یارې نه تاڼۍ ته لاړه او نه تحصیل ته لاړه. هغه په دې یېرېږي چې هغه ظالمان چې کوم دي چې زما دې نسو ته نسخان نه رسوي. وکیل صاحب اوس هم هغه بابا ځي او د هغه ظالمانو په خپو کې پروت دي او د خپل نسو او د خپل جایداد خیرات ترې غواړي. لالا ستاسو په ټوله خبره باندې زه ورسېدم. لالا تاسو به یو خدمت وکئ داسې به وکئ چې د دې ماشومانانو هغه نیکه به سبا زما دفتر ته لازمي راولېږئ او تاسو ته خو زما دفتر معلوم دی که نه؟ وکیل صاحب ستاسو دفتر ما ته معلوم دی. انشاءالله زه به دا پوره کوشش کوم چې دوی ته انصاف میلاو شي. لالا الله دې تا سره ښه وکړي چې ته د غریبانو خدمت کوې. زه به هغه بابا ته وایم او ستا دفتر ته به ضرور درځي. لالا تاسو اوس تلی شئ او زه په خپل دفتر کې سبا انشاءالله دا مشر انتظار کوم. صحیح شو جي صحیح شو. مهرباني السلام علیکم. بیا پاپړ خرڅوئ؟ بچیا نن نه بعد به تاسو پاپړ ماپړ نه خرڅوئ ښه؟ صحیح ده؟ دا پیسې والئ او زه به ستاسو د بابا سره خبره وکړم. صحیح ده؟ او تاسو به مدرسې له ځئ سکول له به ځئ ښه زویه؟ دا والئ ځئ شاباله کور ته ښه؟ السلام علیکم وکیل صاحب. وعلیکم سلام. بابا ما ونه پیژندئ خدمت وایئ. وکیل صاحب تاسو د برکې له ودو ته ویلو
چې دې بابا ته ووایه چې زما دفتر ته راشي زه ستاسو دفتر ته رالم خیر خو و او بالکل بابا جی ما ودود لالا ته ویلو چې دا بابا زما دفتر ته راولېږه زه به د دوی انتظار کوم او نن ما ستاسو په خپل دفتر کې انتظار کوو ښه ده چې تاسو رالی بابا خبره دا ده چې ودود لالا ستاسو پوره قصه ماته کړې ده او انشاءالله دا زما ستاسو سره واده ده چې ستاسو کیس په زه لاړه وهمه او تاسو ته به انصاف میلاویږي انشاءالله بچیا زه ستاسو په ټوله خبره ورسېدم خو داسې نه چې هغه ظالم یا ماته او زما نوسو ته څه نقصان ونه رسوي زه د هغه نه یېرېږم بابا جی تاسو ولې یریږئ په دې ملک کې څه قانون شته څه نظام شته یاره د هغه ذات نه پکار ده چې دا ټول کائنات پیدا کړی دی او بله خبره دا ده وایي که غر لوی دی خو په سر یې لار ده زه ستاسو سره ولاړ یم تاسو هیڅ فکر مه کوئ بچیا ستا خبره صحیح ده خو ستا د کیس ته لړاوالو زه طاقت نه لرم چې زه تا له پیسې درکړم و زما ساده بابا جانا ستا نه د کیس روپۍ چا غوښتي ستا کیس په صرف او صرف زه د الله پاک د رضا دپاره او د خپل زړه د سکون دپاره لړاومه او ته چې زما دفتر ته راځې یا عدالت ته ځې راځې په کومه ورځ چې ستا څومره روپۍ لګي که نه هغه به هم زه درکومه او بله واده مې د سره دا ده که نه چې ستا هغه نوسینې دي هغه پرون ما ولیدو هغوی به په لارو کوڅو کې پاپړې نه خرڅوي هغوی مدرسې ته داخل کا سکول ته یې داخل کا د هغوی چې څومره اخراجات راځي هغه به ټولې زه د خپل جیبه درکومه او بابا چې زه درته څه ویمه هم هغه شانتي کوه او د کومو سوالونو پوښتنې چې درنه کومه د هغې جوابونه راکوه چې زر تر زره موږ په عدالت کې د هغې ظالم خلاف فایل جمع کړو او کیس داخل کړو بچیا الله دې ستا سره ښه وکړي او که زما په دوا کېږي نه الله دې تا د ملک بادشاه کړي خو چې څنګه ته وې هغه شان زما خوښه ده خانجی خیر دی ډیر پریشان یې ایوبا په ټینشن کې ځکه یم چې په هغه عدالت کې وکیل دا بوډا دپاره داسې منډه وهي ته به چې دا ذاتي خپل کیس دی خو اریان یم چې دې بوډا به له څومره روپۍ ورکړي خو د بوډا سره د روپۍ د رقم نه لګېدو خو چې دی دا کیس څنګه چلی په دې ټینشن کې یم خانجي خبر شوی ما چې وکیل 2 روپۍ هم نه دي د الله رضا برابر کار کوي داسې وایي ایوبا وکیل ولې پرې کیس لړه وهي نه سیبه ما نه دی کړی نه دی سیبه دا جرم ما نه دی بابا مبارک دې شه مبارک دې شه بابا الله عزت نصیب که وکیل صاحب ستاسو دې مبارک شي وکیل صاحب الله دې خوشحاله که شکر الحمدلله بابا الله پاک ستاسو په حق کې فیصله وکړه شکر دی دا ستاسو د خوشحالۍ لپاره مې راواغستو ما چې د خپل بچي ته یې واچومه بچیا په خوشحالۍ نه په کپړو کې نه ځایږم بچیا الله عزت نصیب که د دې هیڅ ضرورت نه و د دې اصل حقدار تاسو یې ما ته چې نن کومه خوشحالي محسوس شوه ما له صرف دا پکار و بابا شکر الحمدلله ستاسو په حق کې فیصله وشوه او دغه ظالم سړي چې ستاسو نه کوم لږ شانتې پټی نیولی و هغه هم تاسو ته میلاو شو او بله د خوشحالۍ خبره دا ده که نه بابا چې هغه ظالم سړی نن د حوالات شاته دی په هتکړو کې دی او چې نور زما نه څومره انصاف کېږي که نه هغه به زه تاسو له راوړم انشاءالله وکیل صاحب زما په دوا کېږي نه الله دې د ملک بادشاه جوړ کړه الله دې د ملک بادشاه جوړ کړه وکیل صاحب